ګرانو دوستانو سلامونه مې ومنئ. هیله ده ټول جوړ او روغ یاست. نن موږ د ټ درس وایو. ټ د پښتو الفبا شپږم توری دی. ټ د ټ آواز ورکوي او د انګلیسي د ټي په رقم دی. تاسو پوهیږئ چې د ټ او ت ترمنځ ډیر فرق نشته؟ ستاسو ت په یاد ده؟ له ت څخه ترازو او تحفه راتلله. ت او ټ تقریبا یو ډول لیکل کیږي، خو ټ چې ده تر لاندې وړغندۍ لري و دغه لاندې ګردشې ته ګورئ و دې ته وړغندۍ وایي او په همدې خاطر باندې و دې ته موږ ټ وایو. نو راځئ د ټ درس ته ولاړ سو. ټ ټال. زموږ په پارک کې ټال سته. دا ټال ټینګ دی. اوس نو تاسو راسره ووایاست: زموږ په پارک کې ټال سته. دا ټال ټینګ دی. تاسو ګورئ په ټال او په ټینګ کې ټ راغلې ده. اوس به وګورو چې نور کوم نومونه له ټ څخه راځي. ټ ټپوس. ټپوس ته په انګلیسي والچر وایي. ټ ټوخی. ټوخي ته په انګلیسي کافینګ وایي. او دا چې څه دی؟ دا هم له ټ څخه راځي. آفرین ټلیفون. نو موږ ګورو چې له ټ څخه ټپوس، ټوخی او ټلیفون راغلی. اوس به وګورو چې که ټ په مابینځ او یا آخر کې راسي نو څنګه ایسي. پټاټې. په پټاټو کې یا په پټاټې کې ټ دوه وارې په مابینځ کې راغلې ده. کوټ. په کوټ کې ټ په آخر کې راغلې ده. اوس نو تاسو راته ووایاست چې بل کوم شی له ټ څخه راځي. آفرین. well done. دا درس به 3 وارې په خپلو کتابچو کې ولیکئ او خپل مور و پلار ته به یې ورښکاره کړئ. ټ ټال. زموږ په پارک کې ټال سته. دا ټال ټینګ دی. تر بیا مو پر خدای سپارم. په مخه مو ښه.